ولې نه سمېږي اوس السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو څرنګه یې ښه یې طبیعت هم ښه دی وخت هم ښه تېرېږي مازو کې یې چې په هر څه کې یې بس ښه یې څنګه چل دی یاره زما د دغه کې یاره د فیسبوک پیج کې څه مسله ده دا کامنټس پکې نه راځي اکثر ښه چا چې سلام کړی ټول ته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاتو نن مازدیګر لږ بازار ته وتی وم څه کار مې و نو بازار کې بیا څه ملګري وو هغوی ته مې ګاډی ودروو هغوی سره لږ میلاوېدم نو پخوا باندې مې یو واده تېر شه دا نن مازدیګرنۍ خبره ده نو ټولو ګاډو نه جینکو لاسونه راایستي وو ښځو ګډېدې دې بازار ته ګډېدې که نه او ښه ځینو ګاډو ته ښه برید واله ډریوران ناست وو او ځینو ته ښه ګیرو واله ناست وو که نه او بریتونه یې څڅېدې خو دې ښځو یې لاسونه راایستي وو ګډېدې بازار ته داسې ما وویل چې لکه اوس دا ښځه غونډ بازار ته ګډېږي که نه خو که زه اوس یوازې کور ته لاړم ورته مې وویل چې دا ښځه دې راوباسه چې 5 منټه راته ګډه شي نو بیا به ورله قار ورځي کیدای شي چې ټوپک ته راپسې ګوتې کړي نو او په بازار کې که غونډ بازار ته ګډېږي نو څه نشته واده د عبدالله دی او خوشحاله میرالله دی واده د چا دی او ګډېږي څوک او واده د چا دی او دا ګاډي څوک بارو ته ورخېږي خدای هم خوار کړي ځان لم کار کتلی یو غو بل جوړ لی دا ګاډو له اکسلیټر یې ورکوه او فوټپاتو ته یې چوتوه او موټر لا په دې دروازو کې ځینې راوتي ناست که نه لکه هغه ماشوم چې ورکوټی او د زنانه په خپه باندې امتیازو ته کښېني دقسې په دې دروازه کې ناست دا ځینې وګډېږي نو دا ډمتوب دومره یو ښه څیز زموږ د خلکو ته ښکاري که نه لکه که بل څوک بل ډمه څه چل کوي نو موږ ټولو له فقار راځي خو که چېرته څه غم خو نه رښتیا خو ښادي رښتیا د غم ښادۍ نه راته یوه لطیفه رایاد شوه یو پوډري نه چا تپوس وکړو یو چرسي و که پوډري و څه شی و وایي چې دغه دی دا وایي غم دې خوښوي که ښادي دې خوښوي که نه نو پوډري ورته وویل چې مهم شی پکې دیګ دی که غم یو که ښادي مونږ له چای راوړو هلکه دا ونیسه دا داسې کښېږي بس شی کمزوری دی ته خو طاقت کېږي که نه ښه هلکه ګپ شپ به لګو که څوک خفه کېږئ نو بل څه وګورئ لږ به یې ګپ شپ لګو نو ښه ما خبره دا کوله چې په دې واده کې دا ښځې د غونډ بازار ته ګډېږي وایي سپین خان څه شو سپین خان خو تلی دی یاره په چوټۍ ما ته خلک سپین خان وایي ښه زما سره نن بل تورخان ناست دی تورخانه سر راښکاره که ورته ډېر نه بس نیم یې ورته راښکاره که یو دا بل دی تورخانه ها زه په ګاډي کې ناست یم نو هلکه دا د چا ښځې او خویندې او میندې او لوڼه چې په دې ودونو کې د غونډ بازار ته ګډېږي لکه ګډېږئ په کور کې ګډېږئ نو په دې روډو په دې بازارونو کې دا ښځې دا لاسونه راایستي نو دومره څه شرم غیرت پښتو چاله نه ورځي دا کمې زمانې ته پاتې شو اوس زه دا چا لکه ګوره په ښی لاس کم د موبایل فرنټ کیمره کې ګس ښکاري که نه نو ځان نه به راته مفتیان نه جوړوئ ښه ځکه چې اشتو مفتیانو نه سپېږمې له راغو بس چې فیسبوک ته کښېني نو تشې فتوې دي ښه وخت هم ښه تېرېږي مزو کې ښه مزو کې خو به خامخا یو موبایل تاسو شته لیټ پکې ولګوم ښه وایي سپین خان سلام وایه یاره سپین خان خو نن نشته دی نن السلام علیکم د موبایل ته نه دی ته دا خو نه وردېږي دا موبایل لږ
ښه یو بل موبایل مې ولګاوه وایي په دې کې ډزې شو یا السلام علیکم شیخ لالا که څوک خفه کېږي نو خپل کار به کوي شیخ لالا نه څه له خفه کېږي خو دا د چا دا ښځې او دا لوڼه چې په دې غونډ بازار ته ګډېږي په پردي واده کې دا لاسونه د ګاډي نه راوښکي او دا درې که یاره سترګې راله برېښوي په دې پردي واده کې چې دا لاسونه راوښکي او دې بازار ته ګډېږي که نه نو زه یم که اوس زه یوازې لاړم اوس دې ماښام کې کور له ورغلم ورته مې وویل چې دا زنانه لږ راوباسه چې یو 15 منټو له مونږ ته ګډه شي نو کېدای شي چې په ما پسې ټوپک ته ګوتې کي که نه او که غونډ بازار ته ګډېږي بیا ولې څه شرم غیرت نه ورځي یاره خو ډېره زبردسته خبره دې وکړه یار حد دی او پتا دی ښه مړه حد چېرته یې تشه خوله ده رښتیا د خولې نه راته حلاله خوله رایاده شوه ښه نور څنګه یې ډېر به نه پرې کېږو که نه خیال هم دی واړه یې اوس به ویرېږئ شیخ البغدادي مرحبا کیف حالک ها هلکه زه په عربۍ نه پوهېږم خو الحمدلله امیر صاحب هغه نیم خوب دې ونه وایو وایي شیخه نصیحت ورته وکړه نه نصیحت ورته کوم که نه دا پسې بېګاله پسې ځو مونږ ته به اول یو 15 منټه ګډه کړي که نه که ګډه ورله صحیح نه ورتله نو بیا به یې پوه کړو چې دا ستا کار نه دی ته په قلاره کښېنه مولانا بجلیګر د خبرې وایي پوسکی چېرته لږه په قلاره کور کې کښېنه بازارونو کې مه ګډېږه کور کې ګډېږئ که نه یاره بازار کې رضوان وایي زړه مې راله یخ نه کو نیمې نیمې په شیشو کې بار راویستی وي ښه وایي مونږه د پاکستان چې مه خفه کوه ستا په دې خبره خو زه پوه نه شوم هلکه ته څه ویل غواړې ښه او نن سبا خو د ډمانو کار ډېر وران دی د ډمو او د ډمانو او د جړاګانو ځکه چې په هر کور کې دومره ډانسران دومره پنکاران د ډانسران دومره سیوا شوي دي چې د ډمو کار خراب شوی د ډمانو کار خراب شوی دی اوس به د ډمانو څه کوو چې دا غونډ خلک په ګډا شو او د ډمو ضرورت ورته ختم شو چې هر ځای کې به یې ډمې دي د ودونو او خیراتونو کې خو نه که نه خو کوژدنو ودونو کې که نه یاره او په پردي واده کې ښه وایي واده د عبدالله ده خوشحاله میرولا دی دا ډریوران چې پکې کم غوبل کوي دا ډریوران خو په پردي واده کې دا د چا څه چې لا خپل ګاډی یا خو اوسه بیا هم څه ګزاره کوي خو چې چا له صرف دې واده ته میلاو شوی که نه هغه اوسه بیا ناشنا فساد کوي دا پردي ګاډي فوټپاتو ته هم خیجئ په خلکو یې مور خیجئ وایي پراټو ماما څه شو پراټو ماما خو یاره په چوټۍ تللی دی خالقه ګوره زما په خبرو چې چا له قار ورځي نو لاسم آزاد او تورم تیره او سین ته ودانګئ بل څه ګورئ زما ویډیو مه ګورئ زه ګپ شپ هم لګوم او کوم چې حقیقت یا مونږ څه وي نو روزمره ژوند کې هغې باندې به بحث کوو خوښ هم ده فیاض احمد وایي چې عباس مرحوم ستا دوست و بس هغه مه رایادوه یار بل څه ووایه ښه عباس خو عباس و ښه نورې څه قیسې دي یار بیټې مې دې رایاد کړه محمد خان وایي چې علیشه څه علیشه خو ډېره ښه جینۍ ده تاسو ټول خیر څوک چې په علیشه پسې خبرې کوي دا ځینو ودونو عالم که خیال دې کړی نن لکه ما اوس دا قیصه وکړه چې نن مازدیګرنۍ خبره ده چې زه بازار کې وم او زما د مخې یو داسې واده لاړ چې د 10-12 ګاډو نه خو ښځو لاس راایستي وو او خو داسې لږ څه غرڅني شانتې خلک راته ښکارېدم ځکه چې لکه مونږ خو ته ډېر په توجه وکاته مونږ ویل چې دا څه لوبه ده چې د ښځو په دې زګونو پسې هم هغه لپسټکې مږلې وې وایي بلال د چارباغ نه سلام څنګه یې امیر صاحب سلام قبول کوه علیکم السلام وایي مړه چې خو په صحیح لاس که دا صحیح لاس دی موبایل فرنټ کیمره کې ګس لا ښکاري ښه دا مې راته اول ویلي ځان نه به راته مفتیان نه جوړوئ اورې ښه
مونږ یاره چیله راشو دا بعضې نیم کس پکې داسې یو خبره وچېړي چې هغه یو خو دې ملګري هغه عباس خبره وکړه نو عباس زمونږ ملګری و بیا پې ګاډی غورځېدلی و او وفات شوی و پکې بس الله دې ورسره د رحم معامله وکړي سره زمونږ ټولو مسلمانانو سره ها یاره چا چې سلامونه کړي ټول ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو زما د فیسبوک پیج کې څه مسله ده د کامنټس پکې نه هغه کېږي و یو شیخ لالا بس په هغو کې هم دنه یو شی وي چې هغه ته وی چې چینجې ها وای په یاده وی که به زما کلاس پیلو ستا په پیج کې ویډیو کلي وه ځکه مې درته وویل خفه نه شي نه خفه کېږم بس الله دې د هغه سم د رحم معامله وکړي زموږ سره دې موکړي الله تعالی ټولو مسلمانانو ته سره زمونږ نیکې هدایت وکړي وایي رضوان الله ستا خبره وایي د ټیک ټاک پټ ډمان راویستل د کور نه اوس په کور کې ټول ډمان اوس ټیک ټاک ته ګډېږي په دې نه په دې ټیک ټاک چې دا کوم جینکۍ او کوم هلکان ګډېږي که نه نو د دیو د پلاران هم د دیو دا ویډیوګانې ګوري د دیو د مشران وروڼه هم ګوري او نور هم د دیو د مشران ګوري که نه نو دا تېسې ماښام کې ورته هېسې څه وایي نه چې زویه تا کې دا ډمتوب دا چینجی د کوم ځای نه راغو چې دا ځای بې ځای ګډېږي او دا ګډه لا څنګه کوي که خیال هم کړی هغه د کوم بیلی ډانس صرف دغه چې خوځوي ډېر به په ډیټیل کې نه ځو ښه پرې کېږئ به نه ډېر ښه نورې څه قصې دي یاره بس دغه لږه مسله ده د کامنټس کې دا صحیح نه هغه کېږي زما د پیج باندې چا څه ریپورټ کړی دی که څه چل یې کړی دی اوس پته نه لګي چې چا ته زما د پیج نه تکلیف دی خیر که دا بند شي زه به بل جوړ کړم څه خاص خبره نه ده خو لکه چې دا چینجی په چا کې و یو ډوزمار ته به و نو ښه وایي شیخ دی ښه مونږ ویل چې څه چل وشو لیونیه وایي شیخ دی ښه او کم یولې 20 منټه کم 11 بجې دي یاره بس یو څو خبرې کوم زما دا چای به هم ختم شي بیا به دا ویډیو هم ختمه کوم چې ستاسو سره لږ ګپ شپ ولګوم ځکه چې په فیسبوک کې اوس خبرې هم نشو کولی بدماشان پکې ډېر زیات شوي دي وایي شیخه په دیر کې کم ځای اوس خو موجوده په دیر کې نه یم دیر نه لږ لرې یم خو یم د دیر افر یو څو ده نن د اختر څومه ورځ ده اختر په 4مه ورځ د کلي نه راغلی یم بیا نه یم تللی نو کلي ته بیا واپس نه یم تللی بله ورځ ځم انشاءالله وایي شیخ صاحب 2 کامنټ مې وکړل ته پې لکه د مار تیر شي او جواب نه راکړې ښه امیر صاحب ما ته عبدالحمید صاحب نمبر سینډ که عبدالحمید څوک دی شیخ عبدالحمید صاحب یا دی د کامبټ هغه که وایي شیخ صاحب موسم څرنګه دی موسم خو ډېر ښه دی او الله دې رحم وکړي او تاسو څرنګه یې وایي زما کامنټ وایه که نه قارېږم نه مه قارېږه توکه غوسه توکه وایي شیخ صاحب موسم څنګه دی په دیر کې زه خو په دیر کې نه یم ګرانه زه خو په ډېره ګرمه علاقه کې یم زه په صوابۍ کې یم یاره ښه دلته خو ډېره ګرمي ده خو زه د چی عملي یم دا یو قسم له نشه ده زمونږ که نه نو که ګرمي او که موسم یخ خو چی نه بغیر زما ټیم نه تېرېږي زه د ورځې کم از کم دې ګرمۍ کې خو یو 15 کپ چای څکم نور ژمي کې خو مې پته نه لګي بې حسابه خو چې خوځمه نو چای ښه کومو ملګرو چې سلامونه کړي ټول ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو هغه دی دا رکشې والا څه کوي لکه ښه
نورې څه قیسې دي وخت هم ښه تېرېږي لکه اوس بونیر ماما وینو وایي سلام شیخه ډېرې تیزې خبرې مه کوه یو مخله چیسکه ښه اوده شه ستا نظر شم عرفان عثماني وایي څه مطلب ستا په دې خبره خو زه پوه نه شوم یاره پرون هسه یو کس میلاو شو ما ته وایي چې شیخه ما لولي وایي په دې فیسبوک کې ډېر چوکره ښکاري او داسې نه نو زه ورته وایم چې دا دې بلپونو کمال دی دلته لکه دا لیوټونه لګېدلي نو په دې فیسبوک کې سړی یو شانتې ښکاري حقیقت کې بل شانتې ګوره لکه اکثر دا ځینې هلکان په دې فیسبوک کې ځان ډېر ښایسته کړي که نه یو خو ځینې کیمرې داسې وي چې هغه به تا له ښایسته تصویر وباسي ځینې داسې کسان چې هغه ایډیټینګ کوي دې تصویرانو کې نو ځان هغه د پښتنو د خبرې وایي ځان یې د بلا په موږي والی دی نو په ایډیټینګ کې ځان ښایسته کړي نو بیا چې مخې له درشي ته به یې نه پېژنې وایي شیخه ته زما کامنټ جواب نه کوې شفیع الله محمدي ولې نه وروره حکم کوه ابو دانش وعلیکم السلام وایي روح الله توحیدي خواله ځې یاره دا ډېرې ورځې خو خواله نیم تلی ملاقات ورسره نه شوی زه تا را یاد که بیا اوس سبا انشاءالله رابطه وکړو اوس خو ناوخته دی عدنان خان وایي نور څنګه یې نور هم ښه یم استولی یم اورې एकदम برابر وایي څنګه یې شیخ الحمدلله ای 1110 تاسو څرنګه یې شیخ طبیعت هم ښه دی ښایسته یې تکړه یستی چیرته یستی دا مې پکې یو څو باجوړې ټکي ویل که نه وایي څرنګه یستی ښه نو بس هلکه دا چای چې په ختمېدو شي زموږ نه هم څه وار پار خطا شي وایي زه مونځ کوم بیا به ګورو دغه شان ډنډه د دود واله چای پخوم او ستا د قصد یې څکمه جوپدي کې ډزې شو نه جوپدي کې ډزې شوې جو د خلکو نه وارو پار خطا شو جو دا جوار یې په دې منډو داسې واړېل وایي ولم به چې صحت به ښه شي د لامبلي صحت نه ښه کېږي کم دی صحت دې ښه شي نو ډي ښه شي امیره د دیر چای ښه دی که د ثوابۍ یاره دا د تورچي او د پیو پورې خبره ده دا د زګي پورې خبره نه ده چې پی د غوای بس دا زګي چای ښه دی د غوا پی او صحیح تور چای وایي لکه شیخه ښکلی سړی ښکلې خبرې کوه مړه کاشف خان وایي نه یې کوم ښکلي وایي پرېږده مړه ښه سړی ښې خبرې کوه ها څه شی پرېږدم ما خو لا څه نیولي نه دي څه شی پرېږدمه چې څوک خو ونیسمه که نه ها بس هلکه چې زمونږ چای ختمه شوه که نه بیا به انشاءالله ګپ شپ لګوو بس هسې یو څو خبرې اترې مو وکړې او که څوک خفه شوي وي سیند ته ودانګئ لاسه مزه ده او تورم تېره ځکه چې دا خبره زه ځکه بار بار کوم چې زما په خبرو باندې سم سړی نه خفه کېږي خو چې په چا کې څه چینجه وي نو به زما په خبرو خفه کېږي څه وران چینجه چا کېږي که نه نو هغه زما په خبرو خفه کېږي او نور چې سم سړی نو زه ما به خفه نه شي خو چې چا کې څه وي نو خو به خامخا چې اوس ډانسر ته ته وایې چې بې ځای مه ګډېږه د ځان نه دې هغه جوړه کړې ده نو هغه خامخا خفه کېږي که نه نور دی الله رحم او کرم وکړي په مونږ ټولو باندې سره ستاسو سره به ما په ټولو مسلمانانو یو بل ته به دعاګانې کوو او ستاسو مو د شئ زه م روانېږم بس دا اینه ګاډي کې ناست وم
دا راسه ملګري دي، یو حیات صاحب دی، یو زاید صاحب دی. او بس چای مو وڅښله، دا ده چای م ختمه کړه او بس اوس به د خیره څه ځو انشاءالله. او بیا که خیر وجو نو بیا به ګپ شپ لګو د الله په امان او بس مزې کوئ.